لدی ټولی دنیا نه یار خوږ دی په خیبر تیر شم په تور. السلام علیکم، امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړ. ګرانو کتونکو یو ځل بیا لنډی کوتل ته چکرم دی او لاله ته ورته وایم مړه سره روان یو کتونکو روان یو لنډی کوتل ته او مونږ یو ښکلی او خوږ ملګری دی منو منتظر. منو از نیک نیم. بالکل روان یو هغه کویدن دا پروګرام یې راکړی دی. نن شپې ټنګ ټکور به وي او سحر به روټۍ وي ښه ښایسته مونږ روایتي کانې به وي انشاءالله. نو راځئ مونږ سره ډېره زیاته مزه به وکړه او هماده بس ته نور ورسره بس زه به ورسره دا وګڼېږم چې د منو پروګرام دی او چې کوم ځای کې منو وینو هلته به ځان وررسې. نو به دا روان یو سفر خپل جاري ساتو. نو سینز ګورئ زبردست د لارې لږ شانتي سینز وګورئ او بیا منو سره به ملاویږو ولې چې د هغه بېګاله د کویدنې پروګرام دی پښتو کې چې درته وایم او سبا پکې بیا د روټۍ هم پروګرام دی. نو بس سینز ګورئ او سینز کو چې السلام علیکم منو جان. السلام علیکم. خی جوړ خیات خدای دستینه مبارکي ورکړه. دستینه دا د منو وای دستینه مبارکي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دلته راغلو او چې مسکلي اوزو برا غر ته خیجو او ټول مرګري یو ځای کېږو ولې چې ټنګ ټکور پروګرام هلته کې دی نو هلته روان یو. صحیح ده. میرا نام تیرے نام پر پھر تو تکلف چھوڑ کر پھر تو جھکا کر گے ګرانو کتونکو راغلو د منو پروګرام دی دلته کې او مازیګری دی. نو دلته ګورو موږ خپل ډرون شاټ هم زبردست الو او موږ ته منو نه مخکې راغلو. منو ځان تیاری کپړې وپړې چینج کوي نو موږ ته ځان رسولو که څنګه لالا. بالکل او موږ سره کیمرامین څوک دی؟ خباب شنو خباب نه مړه محب دی را سره تراوړه. موږ سره کیمرامین دی محب خان شینواری. مننه ای والله او بس دا د ټول انتظامات د سړي کړي. بالکل درغلو بدلته درې ډیر زبردست زیری دومره تیزه هوا لګي ټاپ باندې بر راغلو او ډیر خوان کوي. ټول مرګري را یو ځای کېږي رو سره جمع کېږي ماښامې را جوړو انتهایي زیاته مزه کوي. دلته به څومره مزه یې رسي او ډیره زبردسته هوا لګي یار. دلته به مونږ شپه انشاءالله یاره شپه موبایل کو کمبل غم پوره وکړئ. کمبل مره ضرورت به نه صاحب جانه ته څه کمبل براخه ذکر د شپې ډیره یخني. ها صحیح ته څه کی زای جانه زای جانه او څه خو وای را ده کنه څو وای نو خوشاله دی نو خوشاله کې ته څه ویل غواړې یاره بس خدای دې په وخت تیر غدا خوشالي بل دا موسم جانه څه وای فن به ترخلو فن دی الله تعالی چې بس دمانم را روان دی بخاریانو په ربه کې ورته لختای هر څه برابر ده او معمول د خپل حواله کې لاندې شینمان درګای. بالکل ډېر ښایسته ویو ده. زمونږ برکات دي پوه شوې چې دغسې زبردست پلین یې را جوړ کړو موږ لپاره او انشاءالله ښه شپه به هم تېره شي دلته او ټول ملګري یو خاص کلي کې هم ډېر ښایسته ملګرتیا ده سره. نو راځئ موږ سره ډېره مزه به وکړه.
جماعت صاحب او د زر کوي جمع ودرېږي منو भाई ډیر ښه منو भाई ډانس کو ډیر زیاته مزه وکا منو راخاره شکنه خو خوند یو کو ډیر مزه وکا دبل چا باری په انتظار یو چې دینه بعد بس وکور عرفات وارن ډیر ښه ډانس بالکل ګرانو کتونکو ټوله شپه په ټنګ ټکور باندې تېره شوه او اوده شوي مونږ نه یو سهار د وخته ټایم دی 5:30 بجې دي او مونځ هم ادا کو ماشاءالله او بهر راووتو نو روانګي کوو واپس ځو خو یخ ډېر زیات وبېږه یخني ډېره زیاته وه ولې تاسو ته به وروستو ګاډي نه هم پته لګي چې څومره یخ په ګاډي باندې پروت دی او واقعي چې زموږ ډېره زیاته یخني شوې وه بېګه نو زه خپله روانګي دې ځینه کوو باقي چې څومره زاید ته وایي چې لږ ګاډی وروښیي نږدې نه زاید وښیه ورته راشه مړه ښه پشه مې نیولی دی او ډېره یخني وه اوس به ځو مونږ واپس منو څه پروګرام دی یار ځو یخني ده یخني ده زه چې ځو راځه دا وګوره سینګمان
ځه ریوس راولګو بلاله ریوس راولګا ما ته نه راځي مال راشه نه نه هغه ضرورت هم نشته ناشته هم کړې ده دا بس ما کې ده واپسې کې دومره ښکلی باران ورېدو دومره ډېره مزه او انتهایی مونږ انجوی کو او واپسې زموږ پېښور ته سټارټ ته نو ډېره زیاته مزه وکړه پروګرام هم چې کوم ملګرو پروګرام کتلی چینل سبسکرایب کړئ ضرور الله په امان خوشحال اوسئ ټول